نورالله چې څه د پاسه 20 کاله کېږي په مزار شریف ښار کې د دودیزو خوړو په پخولو بوخت دی، وایي چې چاینکي خواړه د پسه له غوښې او نخودو څخه چمتو کېږي چې پخول یې 4 ساعته وخت نیسي. همدارنګه د کال په دې موسم کې له یادو خوړو څخه خلک ډېره ګټه اخلي. چاینکی که از دیگر غذای سنتی می باشد، مشهور است. دیگه غذایی که تازه جور شده دیگه چاینکی جای خود داره دیگه و سالهای از 40 سال 50 60 سال پیش سابقه داره دیگه. خوب است، فضل خدا و فروشات ما خوب است. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې دغه کاروبار یې له نیکونو څخه ورته په میراث پاتې دی. د دوی چاینکي خواړه په بلخ کې ډېر مشهور دي چې له لرې او نږدې څخه خلک ورته راځي. کسایی که تالیف داره دیگه داره چاینکی که چیز سابق است، همین زیادتر مردم میخواد. گرمی از قابلیت داره کمتر میخورن، بار که میشه چاینکی زیاد است. چاینکی دیگه گوشت بره میباشه و دیگه نخود و پیاز و رومی تازه. هغه خلک چې د خوړو لپاره دلته راځي وایي یاد خواړه د کال په دې موسم کې بې زیانه دي او همدارنګه په دغه ځای کې له رامنځته شوي د ورورولۍ او صمیمیت له فضا څخه هم خوښي څرګندوي. چاینکی مزه خیلی خوبی داره. من به ایران بزرگ شدیم، تازه افغانستان اومدیم یه چاینکی میخوریم. ما پریز هم هستیم، مریض هستیم، از این خاطر را انتخاب کردیم. این مزار شریف بسیار رواج است، مردم از این میخوره. که څه هم اوس مهال د ډیرو وطني خوړو ځای بهرنیو خوړو نیولی دی، خو سره له دې قابلي پلو او په ځانګړې توګه چاینکي لا هم ګڼ پیرودونکي او پلویان لري.